خفه نه شئ قمقل پلار هغه دی چې هغه وړوکي بچي له د کیمرې موبایل ورکوي او قمقل خاوند هغه دی چې هغه خپلې ښځې او لور له د کیمرې موبایل ورکوي الله دې دا یهود او نصارا تبه او برباد کي لکه څنګه چې زموږ د معاشرې مې حیا ختمه کړه دا یې راویسته وایي دا ټي وي ده نو ټي وي چېرته ده خو د ایمان ټي وي ده ایمان ته ټي وي لګوي نو بیا به یې وویلې چې هلکه یو بل ګند یې پسې راویسته وایي دا کیبل دی او دا یې نیټ دی او اوس خو دا موبایل یې راووتې ته به وایې دی ډېر ښه دغه پکې ګوري هغه به بړستن کې نور څه ګوري پکې پخوا به څوک سینما له نه تله یا به د الله نه یېرېده یا به پې حیا باعثه وه یا به د پلار او د مور او د دادا نه یېرېده پلار ته به چا ویل زوی د سینما له تلی و اوس هر جیب ته یهودو زموږ سینماګانې ننایستې او زه دا یو خبره کوم دا بار موږ ویلي دي خفه نه شئ قمقل پلار هغه دی چې هغه وړوکي بچي له د کیمرې موبایل ورکوي او قمقل خاوند هغه دی چې هغه خپلې ښځې او لور له د کیمرې موبایل ورکوي بې حیایي راغلې ده او زموږ کورونو ته ننوتلې ده محمد رسول الله نه راژوندی کیږي ابوبکر نه راژوندی کیږي عمر نه راژوندی کیږي علي او عثمان نه راژوندي کیږي امام احمد او بخاري او امام ابن تیمیه او امام شافعي او اوزاعي او ثوري دا نه راژوندي کیږي ای زما ورونو دین موږ او تاسې ته پاتې دی راځئ چې موږ کوشش وکړو چې موږ دې کورونو ته دې جیبونو ته دې زړونو ته د انسانانو د حیا څنګه ورننه باسو الله دې زموږ کورونو کې هم حیا راولي زموږ ځوانانو کې دې الله حیا راولي او زموږ معاشره کې دې الله حیا راولي حیا شطر الایمان د ایمان ډېره مکمله حصه ده حیا په څه باندې به راځي حجاب شرعي باندې کله چې موږ شرعي پرده شروع کو نو بیا شریعت دا حکم دی انشاءالله ستا کور کې به حجاب پیدا کا حیا به دې پاتې شي عفت او پاکدامني به دې پاتې شي فاطمه رضی الله عنها چا ورته ویلې ښه ښځه څوک ده ښه ښځه څوک ده فاطمه رضی الله عنها ورته وایي ښه ښځه هغه ده چې نه پردو سړو لیدلي او نه پردي سړي لیدلي دا ښه ښځه ده د شعیب علیه السلام د لور الله صفت کوي فجاءته احداهما تمشي على استحياء یوه پکې داسې راروانه وه لکه په دې حیا چې د بره سورۍ ښه علا کې استعلایي معنی ده سمه دې حیا کې وه عبدالله ابن مسعود وی عبدالله ابن عباس وی رضوان الله عنهما الله دې ته راضي شي وای دا چې دې حیا کې روانه وه دې کې کوم صفت و نو هغه وی والله زما دې په رب العالمین قسمي ما كانت خراجتنا ولا ولاجتنا داسې نه وه چې ډېره د کور نه وځي او هر کور ته ورننه وځي حیا به د هغې ښځې ډېری چې کومه ډېره نه ګرځي حیا به د هغې ښځې ډېری چې پردو کورونو ته ډېره ځي راځي نه شریعت کې دا مسلم ده زنانه به د کور نه وځي وځي د شپې دې لاړه شي خاوند دې وسه شي ورور دې وسه شي موسی علیه السلام باره کې راځي دی دونه خیرتي و دی چې د مدین نه مصر ته ته خپله ښځه وسه ده او دی د شپې روان دی باران وریږي واورې وریږي کانت لیلة باردة ممطرة مثلجا وای د ورځې به دا نه ته ویل چې زما حیا او ایمان دا نه غواړي چې زما ښځه دې سړی وګوري نن زما مسلمان والله د جړا مقام دی